د ننګرهار والی حاجی مولا محمد نعیم اخوند او د کلو پراختیا او بیا رغونې وزیر مولا محمد یونس اخوند په دې ولایت کې د 148 میلیون افغانۍ په مالی لګښت د پاکو اوبو شبکې ګټې اخیستنې ته وسپارلې. دغه شبکې د یونیسف په مالی همکارۍ تورخم عمري کم او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې جوړې شوې دي. ننګرهار کې 40 میرمنو ته حرفوي زده کړې ورکړل شوې. د ننګرهار سری میاشتې ټولنې په هڅو د سره صلیب نړیوالې کمیټې له لوري په چمتلې ښارګوټي او مرستونکي 40 بې سرپرسته میرمنو ته د کورشنل بافۍ، خیاطۍ، بیک او سرمدوزۍ زده کړې ورکړل شوې. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي ننګرهار کې سږ کال د جلغوزو حاصلات 90.3 میټریک ټنه ترلاسه شوي دي. دوی وایي د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې د جلغوزو ځنګلونه شته چې حاصلات د پام وړ دي. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي سږ کال د ننګرهار په 22 ولسوالیو کې په 1932 هکټاره ځمکه پنبه کرل شوې چې 3080 میټریک ټنه حاصل به ورڅخه ترلاسه شي. د هرات ښاروالي مسؤلین وایي چې له تحت صفر څخه تر پل انصاري پورې د غځېدلي 2.5 کیلومتره سړک د قیر کولو چارې د څه باندې 33 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوي دي. او د کندهار ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د لومړي ځل لپاره له دغه ولایت څخه روسیې ته د انارو صادرات پیل شول. د یاد ریاست مطبوعاتي مسؤل محمد حنیف حقمل وویل چې د یو خصوصي شرکت له لوري د انارو لومړی جوپه چې 25 ټنه انار لري د تورغونډۍ بندر له لارې روسیې ته د بازار موندنې په موخه صادر شوي دي.